مونږ باندې لږې ورځې بعد یو عظیم عمل ډېر الله ته یو خوښ عمل چې هغې ته ضحیه یا قرباني ویلی شي هغه مونږ باندې را روانه ده انشاءالله قریب ده. اول غورونو دا قربانی یو ډیر عظیم عمل ده د دې یو لوی اهمیت ده دا مونږ ته یو ډیر لوی یو عظیمه قربانی د هغې یاداش هر کال راکوي او دومره عظیم عمل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تاکید کړی ده چې کله د چا وس رسی نو پکاره چې بیا قربانی وکړي صرف د دې وجه نه قربانی نه کول چېرې دا خو ډېر مال خرچ کړي دا ځل مالونه ډېر ګران دي او فلانکی دا او فلانکی کار ده دا دې نه ځان ساتل پکار دي. دا کوم حدیث چې ما ذکر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له سعة د چا سره چې فراخي موجود وي نبی صلی الله علیه وسلم نصاب نه ده ښودلی چې 9.5 تولې سونه وي یا 52 تولې چاندي وي دا نصاب نبی صلی الله علیه وسلم نه ده ښودلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دادي من کان له سعة چا سره چې فراخي وي قربانی کولی شي او د کور هغه نور انتظام او څه نه څه ضروریات هم چلیږي او قربانی وسیم بیا وي نو فلیو او بیا هم دې قربانی ونه کي ولم یضحي بیا هم دې قربانی وکي نو نبی صلی فرمایي فلا یقربن مصلانا دې مونږ دې مانځه ځای ته دې عیدګاه ته دې نه نږدې کی. دا ډېر انتهایی تاکید ده د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې په کار مسلمان سره وسعت فراخي کور کې درک لګي نو قرباني دی وکړي ان چې نه لګي نو بس د الله طرف معاف ده.